دریای سواد کې چې دنو بیا سیلاب راغلی او خلک بیا د خپل مرګ په انتظار باندې چې کله به دا سیلاب راخیږي او موږ به د دنیا نه رخصتېږو. خو بل طرف ته د پاکستان حکومت ته دا درخواست کوي چې راشي که نه موږ ریسکیو وکړئ او ریسکیو والا چې دی نو هغه هم نه دي راغل، تر اوسه پورې نه دي رارسېدل، د دې د وجې نه چې روډونه ټول خراب دي، پلونه چې دی نو هغه ختم شوي دي او کورونه چې دی نو هغه ډوب شوي دي، خلک چې دی نو د کورونو چتونو ته ختلی دی. ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ څنګه چې تاسو ته پته ده په خیبر پښتونخوا کې بارانونه شروع شوي دي او ډېر سیلابونه دي، خو په دریای سواد کې چې کومه سیلاب راغلی که نه منګوره مکمل طور باندې ډوبه کړې ده. یار پلونه چې دی نو هغه هم خراب شول، روډونه چې دی نو هغه هم خراب دي، دغه د وجې نه چې دی نو ریسکیو والا هم نشي راتللی او یو ګروپ دی چې هغه ختلی دی که نه د کورونو چت ته خلک ختلی دی، زنانه ورسره هم ورسره دي. د پاکستان د حکومت نه درخواست کوي چې راشي موږ ریسکیو وکړئ، موږ چې دی نو بچ کړئ او پاکستان حکومت چې دی نو تر اوسه پورې څه ایکشن نه دی اخیستلی. هغه په دې انتظار باندې چې کله به سیلاب راځي او موږ به د دنیا نه رخصتېږو، یو ځلې بیا چې دی نو یو کوړمه لګي او خپل مرګ په خپله باندې ویني. او زموږ د پاکستان حکومت چې دی نو صرف باجوړ ته اړیل ده او په باجوړ باندې چې دی نو اپریشن شروع دی، هغه خلک تباه او برباد کول د دماکې وکړې او دلته راشي چې کله د پښتون چې دی نو هغه پساوي نو هغه دپاره چېرته هلیکاپټر نه وي. ملګرو اوس په دې ټیم کې چې دی په دریای سواد کې حالات مکمل طور باندې خراب دي، منګوره مکمل طور باندې ډوبه کړې ده، روډونه چې دی نو مکمل طور باندې خراب کړل، پلونه چې دی نو هغه هم وړل او بلکې زموږ حکومت څه ایکشن وانه غوښتو. باران چې دی نو ډېر زیات چې دی نو وورېدو او حکومت چې دی نو تر اوسه پورې ایکشن وانه غوښتو چې هغه کوړمه چې دی نو هغه بچ کړي، ځکه چې په چت باندې هغه ویډیو کوي که نه چې راشي زموږ بچ کړئ. نن چې دی نو موږ په مشکلاتو کې یو، ځکه چې یو طرف ته اوبه دي بل طرف ته اوبه دي، هغه د خپل کور په چت باندې ولاړ دي، زنانه ورسره هم ورسره دي، ماشومان ورسره هم ورسره دي، هغه بیا په دې باندې انتظار باندې دي چې موږ به کله د دنیا نه رخصتېږو. بلکې زموږ خلک چې دی که نه زموږ حکومت هغه صرف باجوړ ته پرېږده، په باجوړ کې چې دی نو خلک د کورونو نه وزغلولو، هغه چې دی نو ټینټونه ولګول. خو دلته راشي چې کم خلک پساو دی په هغه اوبو کې پساو دی نو هغه چې دی نو هغه نه بچ کوي، هغه ریسکیو کوي نه. ملګرو ډېر زیات حالات خراب دي ملګرو، چې څومره کسان زما ویډیو ګورئ که نه په دې ټیم کې په منګور کې حالات ډېر زیات خراب دي او سیلاب راغلی دی که نه او ډېر دا یوه کوړمه ده که نه چې دا په چت باندې ولاړه ده او دا ویډیو کوي که نه د پاکستان د حکومت نه دا درخواست ورته کوي، اپیل ته کوي که نه چې تاسو راشئ او موږ بچ کړئ. ملګرو ځکه چې یو طرف ته سیلاب دی بل طرف ته سیلاب دی، هغه چتونو ته ختلي دي او دا چت به هم چې دی نو وغورځېږي او دوی به چې دی نو اوبه به یې ویسي او د دنیا نه به رخصت شي.